رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که کومه ښځه خپل 5 وخته لمونځونه ادا کړي او د روژې د مبارکې میاشتې روژه ونیسي د زنا او فحشا څخه لرې سي او د خپل خاوند اطاعت وکړي هغې ته ویل کیږي د جنت له دروازو څخه له هرې دروازې چې غواړې داخله سه